الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، زموږ نننۍ خپرونه هم د مدعا به د معلومیت په باره کې ده. د یادونې وړ ده که مدعا به ځمکه نه وي بلکې د خرڅې شوې ځمکې ثمن او قیمت وي، نو په دې صورت کې که مدعي د ځمکې پر ثمنو او د ځمکې پر قیمت دعوه ولري، نو چونکې مدعا به ثمن د ځمکې دی، نو د ځمکې حدود اربعه بیانول او لیکل په صورت دعوه کې پر مدعي باندې ضروري نه دي. لکه څرنګه چې په همدې اړه د مجلة الاحکام په 1425 ماده کې داسې لیکل شوي: لا یشترط فی دعوى ثمن العقار بیان حدوده. یعنی که یو مدعي پر یو چا د ځمکې د ثمنو او پیسو دعوه ولري، نو د هغه ثمنو او د دین سبب بیانول ورباندې لازم او ضروري نه دي. نو بناءً که یو مدعي پر مدعا علیه باندې ځمکه خرڅه کړې وي او مدعا علیه ته یې ځمکه سپارلې هم وي او مدعا علیه ورته د ځمکې ثمن او قیمت نه وي ورکړي، نو په دې صورت کې پر مدعي باندې د دعوې کولو په صورت کې په خپله صورت دعوه کې د هغه خرڅې شوې او سپارل شوې ځمکې حدود لیکل لازم او ضروري نه دي، بلکې صرف به د هغې ځمکې د ثمنو او قیمت دعوه په خپله صورت دعوه کې ولیکي. دا مسله هم یاد لرئ، که یو مدعي عین د ځمکې دعوه ولري پر یو شخص باندې او مدعي په خپله صورت دعوه کې د مدعا بها ځمکې حدود درست او صحیح ولیکي، البته پیمانه او ګزانه د هغې ځمکې غلطه ترې لیکل شوي وي، یعنی مدعا بها ځمکه یې چې څومره ګزه په صورت دعوه کې لیکلي وي، د ګزانې پر وخت تر هغې زیاته او یا تر هغې کمه وخیږي، او یا مدعي په خپله صورت دعوه کې د مدعا بها ځمکې حدود درست او صحیح لیکلي وي، خو د حدودو د لیکلو سره سره د هغې ځمکې د تخمریزې بیان او مقدار یې غلط لیکلی وي، او یا مدعي په خپله صورت دعوه کې د مدعا بها ځمکې حدود درست او صحیح لیکلي وي، البته د حدودو د لیکلو سره سره د هغې ځمکې مساحت او د جریبونو مقدار یې غلط لیکلی وي. نو په دغه ټولو صورتونو کې چې کله مدعي په صورت دعوه کې حدود د ځمکې درست لیکلي وي، نو دعوه یې درسته، صحیح او قابل د سماع او اوریدو ده. اگر که د ځمکې مترانه او ګزانه او تخمریزه او مساحت او جریبونه د هغې غلط لیکلي وي، یعنی حدود د ځمکې درست لیکلي وي، خو د اندازه کولو پر وخت معلوم شي چې مدعا بها ځمکه یې تر هغه مقدار زیاته او یا کمه لیکلې ده چې کوم مقدار او اندازه مدعي په صورت دعوه کې لیکلې وه. لکه څرنګه چې همدغه تفصیل په درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4 جلد او د 1424 مادې په شرحه کې داسې لیکل شوي:
إذا أصاب المدعي في بيان الحدود وذكر زيادة أو نقصانا في أزرع العقار أو دونماته أو في مقدار ما يستوعبه من البذار أو في مقدار الغرف التي يحتويها، فلا يمنع ذلك صحة دعواه، لأن التعريف قد حصل ببيان الحدود، وبما أنه لا حاجة بعد ذلك لبيان المقدار، فكان بيان المقدار وعدمه متساويا. او دا مسله هم د یادونې وړ ده، که چیرې مدعا به دین وي او نقدي ثمن وي، نو بیا د مدعي په صورت دعوه کې د هغې جنس، نوع، وصف او مقدار د دین بیانولو هم ضروري دی. لکه څرنګه چې په همدې اړه د مجلة الاحکام مع شرحه درر الحکام په 1426 مادې کې داسې لیکل شوي: اذا كان المدعى به دينا يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره. مثلا يلزم أن يبين جنسه بقوله ذهبا أو فضة، ونوعه بقوله سكة عثمانية أو سكة إنجليزية، ووصفه بقوله سكة خالصة أو مغشوشة مع بیان مقداره. یعنی چې کله د یو مدعي دعوه وي پر یو شخص باندې د دین او نقدي ثمنو، نو پر مدعي باندې په خپله صورت دعوه کې د هغه دین جنس، نوع، وصف او مقدار بیانول او لیکل هم ضروری دي. مثلا مدعي په خپله صورت دعوه کې د هغه دین جنس به لیکي چې دغه دین طلا یعنی د سرو زرو روپۍ دي، او یا نقره یعنی د سپینو زرو روپۍ دي، ځکه چې پخوا زمانه کې به د طلا او د نقرې روپۍ هم وي. او همدغه شان به مدعي په خپله صورت دعوه کې د هغه دین نوع هم لیکي چې دغه روپۍ او سکه د کوم دولت دي، یعنی د عثماني دولت سکه او روپۍ دي، او که د انګلیزي دولت سکه او روپۍ دي، او یا د بل کوم دولت دي. او همدغه شان به مدعي په خپله صورت دعوه کې د هغه دین وصف هم لیکي چې خالص سکه او سمن دي، او که مغشوشي دي، یعنی نور شیان ورسره خلط او ګډ شوي دي. او همدغه شان به مدعي په خپله صورت دعوه کې د هغه دین مقدار هم لیکي چې دومره مقدار روپۍ دي، یعنی دومره ګزه طلا او یا نقره ده. او دا مسله هم د یادونې وړ ده چې که چیرې مدعا به دین وي خو د مثلیاتو د جملې څخه وي، یعنی مثل یې پیدا کیږي، نو بیا دا یاد ساتئ چې مدعي به په خپله صورت دعوه کې د داسې مدعا به دین چې مثل یې پیدا کیږي د هغې جنس، نوع، وصف، مقدار به لیکي، او سبب د دین بنا پر یو قول دا به هم لیکي په خپله صورت دعوه کې. او همدغه شان بنا پر یو قول مدعا به مطالبه او طلب د اخذ او د غوښتلو به هم لیکي مدعي په خپله صورت دعوه کې. لکه څرنګه چې په همدې اړه د درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4م جلد د 1426 مادې په شرحه کې داسې لیکل شوي: اذا كان المدعى به دينا سواء كان ذهبا او فضة او شعيرا أي من المثليات يلزم المدعي أن يبين أولا جنسه، ثانيا نوعه، ثالثا وصفه، رابعا مقداره، خامسا على قول سبب الدين، سادسا على قول طلب أخذه، لأنه يقتضي تعريف المدعى به، وتعريف الدين يمكن بالوجه المشروع. یعنی خلاصه دا چې
که مدعا به دین وي برابره خبره ده که طلا یعنی سره زر وي او که نقره یعنی سپین زر وي او که اوربشي وي وغیره وغیره یعنی مدعا به مثل ولري د مثلیاتو له جملې څخه وي نو په دې صورت کې پر مدعي جانب باندې لازم دي چې په خپله صورت دعوه کې به اولا د مدعا به جنس بیانوي او لیکي او ثانیا دویم به د مدعا به نوع بیانوي او لیکي او ثالثا دریم به د مدعا به وصف بیانوي او لیکي رابعا څلورم به د مدعا به مقدار لیکي خامسا پنځم به د مدعا به چې دین دی سبب لیکي بنا پر یو قول سادسا شپږم به مدعي د مدعا به غوښتنه او مطالبه کوي او لیکي به بنا پر یو قول د دغه پورته شپږو واړو شیانو لیکل په صورت دعوه کې پر مدعي باندې ځکه ضروري دي چې په دغه شپږو واړو شیانو لیکلو او بیانولو سره تعریف او وضاحت د دین راځي او تعریف او وضاحت د مدعا به مطلوب وي په دعوه کې او دا هم د یادونې وړ ده چې فقهای کرامو یو څو صورتونه د مدعا به مستثنا کړي دي له دې څخه چې په دعوا د مدعي کې د هغې مدعا به تعیین او معلومیت ضروری نه دی بلکې که د مدعي په دعوه کې هغه مدعا به مجهول هم وي نو هم د مدعي دعوا درسته او صحیح ده او قابل د سماع هم ده اول په هغې کې دعوا د غصب مجهول ده دویم دعوا د رهن مجهول ده دریم دعوا د اقرار مجهول ده څلورم دعوا د ابراء مجهول ده پنځم دعوا د وصیت مجهول ده خلاصه دا چې که د مدعي دعوا پر مدعا علیه باندې د غصب وي او مغصوبه مال مجهول هم وي نو هم د مدعي دعوا پر مدعا علیه باندې درسته او صحیح ده مثلا مدعي ووایي قاضي صاحب ته چې دغه مدعا علیه له ما څخه د زمرودو ګوتمه غصب کړي او هغه اوس له ده سره موجود ده او یا له ده سره وه خو اوس ترې هلاکه شوې او ووایي چې ما ته د زمرودو د ګوتمې قیمت نه دی معلوم نو په دغه صورت کې که مدعي د دغه زمرودو د ګوتمې قیمت هم بیان نه کړي نو دعوه یې درسته او صحیح ده قاضي به یې دعوه اوري او قابل د سماع هم ده او همدغه شان که د مدعي دعوه پر مدعا علیه باندې د رهن وي او مدعي ته د مرهونې قیمت معلوم هم نه وي نو هم د مدعي دعوه پر مدعا علیه باندې درسته او صحیح ده مثلا که مدعي ووایي د قاضي په وړاندې چې ما له دغه مدعا علیه سره د 100 دینارو د قرض په مقابل کې یو د لاس ساعت د رهن په توګه ایښی و او ما ورته 100 دیناره سپارلې هم دي نو اوس ما ته د زما مرهونه راکړي او همدغه شان که د مدعي دعوه پر مدعا علیه باندې د اقرار مجهول وي مثلا که یو مدعي دعوه وکړي پر مدعا علیه باندې او ووایي چې زما د دغه مدعا علیه پر ذمه 10 دیناره قرض دي او د زلما لپاره او د لما دپاره اقرار هم کړی ده په دې خبره چې دی زما دومره مقدار پوروړی ده او پر دې خبره مدعي گواهان او بینه هم قایم کړي نو په دې صورت کې چې دغه اقرار د مقدار د دین مجهول هم ده نو هم د مدعي دعوه درسته او قابل د سماع ده نو مدعا علیه به په دې صورت کې مجبوره کولی شي چې هغه مقدار د دین د مدعي بیان او تعیین کړي چې په کوم دین مدعا علیه اقرار کړی د مدعي لپاره
او همدغه شان که یو شخص پر بل شخص باندې د ابرای مجهول دعوه وکړي نو هم یې دعوه درسته او قابل د سما ده. مثلا که یو شخص بل شخص له تمامو هغو حقونو څخه بری کړي چې د دغه شخص پر هغه باندې د مخه او مخکې وو، نو هغه شخص د دغه ابرا او براءت ورکوونکي له تمامو حقونو څخه بری کیږي او براءت مومي، اگر که ابرا ورکوونکي ته کوم یو معلوم هم نه وي. او همدغه شان که یو مدعي پر مدعا علیه باندې دعوه د وصیت مجهوله وکړي او ووایي چې زما لپاره متوفي پلانی د خپل پلانی مال څخه او یا د پلانی سهم څخه دومره حصه وصیت کړی او مقدار د هغې حصې او سهم بیان نه کړي، نو هم د مدعي دعوه درسته، صحیح او قابل د سما ده. لکه څرنګه چې په همدې اړه درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4 جلد د 1419 مادې په شرحه کې داسې لیکل شوي: مستثنیات یستثنى 5 مسائل من اصل لزوم معلومیة المدعا به: دعوى غصب المجهول، دعوى رهن المجهول، دعوى إقرار المجهول. مثلا لو ادعى أحد قائلا إن لي في ذمة هذا الرجل 10 دنانير من جهة القرض، حتى إنه قد أقر لي بأنه مدين لي بمقدار من الدين، وأقام البينة على كونه قد أقر له بأنه مدين له بمقدار من الدين، فيجبر المدعى عليه على بيان المقر به لأن التجهيل واقع من جهته. دعوى إبراء المجهول إذ لا يجب أن يكون الحق المبرأ والمسقط معلوما. دعوى الوصية المجهولة وهي لو ادعى المدعي قائلا قد أوصى لي المتوفى فلان بجزء من ماله الفلاني أو بسهم منه، ولم يبين مقدار ذلك الجزء أو السهم، فأطلب من الورثة أن يبينوه وأن يؤدوه لي، فدعواه صحيحة. وعند إثباته ذلك يجب على الورثة أن يبينوه ذلك الجزء أو السهم، لأن الوصية لا تبطل بالجهالة، وبما أن الورثة يقومون مقام الموصي فيعود عليهم بيان المجهول. د صورت دعوی په 9 عمده شرایطو کې چونکې 4 بیان شول چې په هغې کې دا و چې طرفین د دعوی به عاقلین وي، دویم چې مدعا علیه به معلوم وي، دریم چې خصم به حاضر وي، غایب به نه وي، څلورم چې مدعا به به معلوم وي. اوس 5م شرط د صورت دعوی بیانو، هغه دا چې مدعی به اقرار د مدعا علیه چې د ده په حق کې کړی وي سبب د خپل ملک نه ګڼي. که چیرې مدعی اقرار د مدعا علیه سبب د خپل ملک ګڼي، دعوی قابل د سما او اوریدو نه ده. البته که مدعی اقرار د مدعا علیه چې د مدعی په حق کې کړی ده سبب د خپل ملک نه ګرځوي، بلکې دلیل د خپل ملک وګڼي او دلیل د خپل ملک وګرځوي، نو بیا دعوه د مدعی قابل د سما او اوریدو ده. لکه څرنګه چې په همدې اړه په درر الحکام شرح مجلة الاحکام د 1428 مادې کې داسې لیکل شوي:
حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة، ولهذا لا يكون الإقرار سببا للملك. بناء عليه، لو ادعى المدعي على المدعى عليه شيئا وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه. مثلا، لو ادعى المدعي بقوله إن هذا المال لي، وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي، تسمع دعواه. وأما إذا ادعى بقوله إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي، فلا تسمع دعواه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.